لاس خوځوه لاس بیا رش به چیرې کړي دي تا ته نه معلوم لکه شفتالو وایم چې ما غوندې ګوټک در سره یي هېڅ چا باندې رحم وه پوه شو که نه د مور نازولي یې وا لکه ګوټکه تا کټ ته ما د جوړه راکوه زه درته ولګوم مړه تا یو وخت باندې ساعت تېره جوړه دود دانې راکړه و مرګ په نیټه دی مرګ په نیټه دی ما نه دي لیدلي بې نیټه مرګونه رنګ په رنګ خوندونه رنګ په رنګ خوندونه خان خو یوازې ستا نه دی زما دی خان خو یوازې ستا نه دی زما دی وی مرګ خو په نیټه دی ما لیدلي دي بې خوبونه یاران رنگ په رنگ خوبونه رنگ په رنگ خوبونه کنه وتره بچې وایې سندرې وایې پنګ پپی پنګ پنګ پپنګ وتره بچې دلته ویده دی په رنگ خوبونه شور ونه خورئ قیم چیرته دی قیم تر بچی بیخي هغه ته ویده ده چیرته وده دی وایم د مور نازوليه مونږ ته چې شی ووایه زما واړه واړه بچي دي په روسانو په وخت کې 2-3 ډزه لګېدلی وم په دې پښه باندې ما ته چې لاس کاله کېږي چې ښځه مې کړی وربل به تله خلاص کړی دغه نه مې پرېږده ته شپږ لکه روپیو نه خلاص کړم بیا مې مړ کړه تاسو ته زه هېڅ هم نه یم زما کار قیم سره دی چې زما ټر نیکه یې وژلی پوه شوې خو مقصد تاسو یې ما ته ځای راوښی تر بچه مې هغه ته ویده ده هغه ته نه خوش مې که نه د مور نازوليه وایم سم دیو ادیو موږ ته په یاد کړه ای ګوټکه زه چې لاړ شو هغه تره بچی مې په خوب ونیولي چې هغه خو راویښ خو که نه زه چې ځو وایم د مور نازوليه داسې کار به وکړو چې خښته به راوالو او ور به شو چې وایم دا د تره بچی ونه وایي راځه تره بچه تره بچه تره بچه تره بچه و د مور نازوليه ولې څه چل شوی ده وای یو کس د تماچه باندې تا پسې ګډ ګرځي څوک ده چا خپل مرګ ته آواز ورکړه څوک ده څوک و څه شوې هغه یم تره بچیه څوک و یو دانه و یو دانه و ستر کالي ځان کې و تماچه په بڼه پوه شوې دا څه وې نو زما پوښتنه یې تاسو راکوله و څه شوې بیا تاسو ورته څه ووایي چې هغه چېرته ده وای زما د نیکه دښمن چېرته ده ډېر نیکه دښمن مې سړی څه شو همداسې د تا پسې در ولېږه دایمه چغې مه وه دې خوا ته ولاړې ما زما د ټر نیکه دښمنه نن ده نه پرېږدم ستا مرګ پسې زه راغلی مرګ پسې پوه شوې های 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 ته چا پسې راغلی ما پسې راغلی واه 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 نو زه خو په دې ټول ډک ستا انتظار کوم زما ځای خو ټولې دنیا ته معلوم ده چې زه دلته پروت یم خو دا راته وایه چې ته به ځې په کومه په کومه راغلی او په کومه به ته ځې لږ خو ته اخوا وګوره که نه چې څوک دی اخوا ستا ټر نیکه زما ټر نیکه امددې خان په بټۍ کې وژلی او نن به تا زه په همدې بټۍ کې وژنم پرېږدم ده نه ما د دې غونډه بټو نه پوښتنه وکړه او راته ویې چې په همدې بټۍ کې دی خو نن ده نه پرېږدم واه واه
ما د اسمان نه د خدای نه غوښتلې خو خدای په ځمکه راکړې په ځمکه دا دی درغلم راشي زه یو کنده چې تاسو درې وړو ته زه وباسم څوک دې وژله اوس پاڅه که نه پاڅه اوس پاڅه اوس پاڅه نیکه نن به دله د هماغه دښمن لمسی ووژم لمسی
پوره که چې تا به وي چې ما بخلی نه چې زما بدل دې وانخیسته بدل هماغه دښمن په دغه دښته کې مړ کړه. یا الله دا څه رانه وشو، دا خو ما قتلونه وکړه. زه خو یو کس پسې راغلی وم، 4-5 نور بې ګناه مړه کړه. یا الله ته ما معاف کړې. دا دښمني ښه شی نه دی. یا الله توبه، ته مؤمن مسلمان په بدۍ ماړی، په دښمنۍ ماړی. یا الله دا ما نه څه وشو، ما قتل وکړ، قتل ما وکړ. قتل څومره عظیمه ګناه ده. یا الله ما انسانان وژله، ما قتل وکړ. ما قتل وکړ، ما انسانان وژله. یا الله